بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو حمید الله یم امید لرم چې صحت برو او خوشاله یې نن به ستاسو سره یو نوې لانچ شوی اپس بی لاو نیټورک د هغه باره کې به زه ستاسو سره خبرې کوم چې هغه نه موږ ارنینګ په کومه طریقه سره کولی شو هغه نه موږ ریفرل کوډ چې کوم دی هغه په کومه طریقه باندې موږ هغه ته ورچو د کوم ځای نه ریفرل کوډ موږ ته راپیدا کیږي کم ځای نه موږ روباسو دا ریفرل کوډ او بی لاو یا حقیقت دی یا اسی فراډ دی یو اپس دی بین کیږي به د دې په اړه کې به هم نن زه ستاسو سره خبرې کوم او د ریفرل کوډ بل ته هم دا وایم چې دا به د کومې طریقې باندې چې په جواب پسې جاین کېږي هغه ته به څومره ارنینګ کېږي تا ته بیا څومره ارنینګ کېږي یا دروغ دي یا رښتیا دي دې باره کې به هم زه ستاسو سره خبرې کوم ډېر زیات چې کوم دي نن سبا خلک په میټاپورس کې لګیا دي په ګروپونو کې به ډېر زیات میسیجونه تاسو سره چې کوم ګروپ ته ورشي بس یو ناشنا نمبر به نه پیژني نه به دا پته به ته هم نه چې دا د کوم ځای دی کوم ملک دی او ستاسو به بس خبرې شروع کی هلو ډیر هاي السلام علیکم څنګه ښه د کوم ځای بس دا خبرې اترې بس تاسو سره کوي بیا به تاسو وایي چې زه آنلاین کار کوم میټاپورس مې جاین کړی دی یو بته یاد کی بل بته یاد کی چې ما دا پلانې اپس دی دا پلانې ویب سایټ دی دا مې جاین کړی دی باندې آنلاین ارنینګ کوم نو دا شان یو نوې دی لاو نیټورک چې کوم دی هغه هم لانچ شوی دی په دې کې هم ډېر زیات خلک لګیا دي کار کوي وسیم اکرم داسې نور غټ ستر خلک چې کوم دي هغوی د دې اډورټایز هم کړی دی چې دوی به داسې طریقه باندې به دې کار کېږي دا به کېږي هغه به کېږي دې به تا د پیسې میلاوي کېږي دونه ارنینګ به دې کېږي خو نن د اوس تاریخ پورې چې کوم دی ما ډېر کم کوڅ خلک ولیدل چې په هر سړي تمنیل باندې لګولي چې ماهانه به دینه 1 کروڑ روپۍ ګټي ماهانه به دینه 10 لک روپۍ ګټي ماهانه به دینه 50,000 روپۍ ګټي خو ما دا د اوسه پورې ډېر کم کوڅ خلک بلکې د نش برابر مې خلک ولیدل چې هغو د دینه دومره پیسې وګټلې نو هر سړی چې کوم دی بس دا جایننګ سیسټم دی ته ما جاین کړې زه به تا جاین کړم او په دغه باندې د یو په سر پیسې اخیستلې د بل په سر پیسې اخیستلې نو د دغه دپاره بی لاو نیټورک چې کوم دی د هغه ټوټل طریقه کار به تاسو ته ښیم او تاسو ته به دا هم وایم چې دا با پیک دی که نه اوریجنل اپس دی دینه بالکل په حقیقت کې ارنینګ کېږي که نه کېږي نو دغه لپاره اول تاسو دا ښیم چې د دینه به دا په کومه طریقه باندې به په دې کې مونږ دا اکاونټ جوړو د اکاونټ جوړولو طریقه به تاسو ته ښیم که بیا د چا خوښه جوړ کړئ پکې که د چا نه خوښه بالکل پرېږدئ بېشک خو د اکاونټ جوړولو طریقه دا ده دا ویډیو صرف او صرف د پښتنو لپاره ځکه چې زما په ویډیو باندې نه انګلیز پوهېږي نه پې پنجابی پوهېږي نه پې بلوچی پوهېږي نه پې سندھی پوهېږي او زموږ پښتانه چې کوم دي هغه ډېر زیات داسې نه چې په انګلیش هم پوهېږي اردو هم پوهېږي پنجابی هم پوهېږي سندھی هم پوهېږي خو بیا هم داسې ورونه ډېر زیات پاتې کېږي چې هغه د دې اړخو نه هټ کر هغوی جدای هغوی په دې خبرو باندې ډېر زیات کم کوس پوهېږي د چا په ویډیو کې د هڅه مسله په یو ځای پکې پوه نه شي نو ټوله ویډیو هسې بې ځایه وګوري نو په پښتو کې مې دا ویډیو وکړه په پښتو زبان کې چې تاسو ټول وګورئ ازئ چې دا اکاونټ جوړ کړو په کومه طریقه باندې بی لاو نیټورک چې اکاونټ جوړې نو لاړ بشي پلی سټور ته پلی سټور نه به بی لاو نیټورک به ټایپ کړئ او را بشي تاسو ته دا آیکن دا به چې کله تا کلیک کو بیا به راشي ساین اپ ته ساین اپ باندې به کلیک کړئ هغه نه وروسته به کنټري سلیکټ کړئ بیا به نمبر سلیکټ کړئ بیا به خپل ایمیل واچوي بیا به فرست نیم واچوي دلته کې بیا به سیکنډ نیم واچوي هغه نه وروسته به بیا دلته نیم واچوي خو د نیم سره فار ایگزامپل دې سره به څه انسي فګر به ورسره هم ور واچوي ځکه چې یوزر نیم دغه شانتي راځي چې کله یوزر نیم تاسو پیل شي د هغه نه وروسته بیا تاسو راشئ پاسورډ به واچوئ بیا به ریټایپ به پاسورډ به دوباره باندې هم تاسو ریټایپ کوئ ځکه که چېرته اکثر دې ځای کې بیا واپس ریټایپ کې پاسورډ اکثر داسې پاسورډ چې هغه نه حلي بیا به د هغه نه وروسته چې کوم دغه دی هغه به ورکوي ریفرل نمبر به ورکړي او بیا به چیک ولګوي دغه چې کوم ټیک مارک وشي بیا به دې نه سلیکټ کړي نو چې دا تاسو سلیکټ کړئ تاسو ته به دلته کې یو پاسورډ به تاسو ته راشي په ایمیل به ته راشي به ته په نمبر راشي هغه به دې ځای نه سلیکټ کړئ او بیا به په دې باندې کلیک کړئ چې دې باندې کلیک کړئ تاسو سره به دا راشي خو دا ډېر ضروري دی دا به ځان سره کاپی کې هم او بیا به د هغه نه وروستو دا ځان سره سیو هم کې چې کله ته کاپی کې او سیو کې دا ځان سره دا به ستا سره ډېر زیات محفوظ پروت وي دا ستا ډېر ضروري پاسورډ دی ځکه چې په هر ټایم کې په هر ځای کې بیا ستا دا پکارېږي دا به د ځان سره دغه ځای نه کاپی کړي چې کله تا کاپی کو دغه ځای نه بیا به پی ډي اف ته هم سیو کړي دغه پی ډي اف چې کله کلیک کړي دغه به ستا سره سیو شي او دغه ځای نه پس به بیا ډن کړي چې کله ستا سره ډن شي نو دې نه پس به ستا اکاونټ جوړ شي په بی لاو نیټورک کې ستا اکاونټ جوړ